نن سبا خو موږ په ګناهونو کې اخته یو، یو طرف ته لمونځونه هم کوو خو بل طرف ته په ګناهونو کې هم اخته یو. وجه دا ده چې علماو لیکلي چې څومره د چا لمونځ د الله په دربار کې قبول وي هغومره به د ګناه نه لرې وي، او څومره چې قبول نه وي هغومره به په ګناه کې مخته کېږي. وجه دا ده چې ما د چا لمونځ سم نه ده، لمانځه ته اهمیت نه ورکوو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د حضرت ابو هریره صاحب حدیث ده، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، پنځه لمونځونه یوه جمعه تر بلې جمعې پورې، ورمضان الى رمضان، یو روزه تر بلې روزې پورې، مکفرات لما بینهن، دا نړونکي دي د ګناهونه نه پرېږدي. خو یاد وساتئ دلته د ګناهونو نه مراد واړه ګناهونه دي، صغایر. ځکه مخکې خپله فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام اذا اجتنبت الکبائر، په هغه وخت کې چې کله د لویو ګناهونو نه سړی ځان وساتي. علامه ابن عبدالبر رحمه الله په دې باندې د علماو اجماع را نقل کړی چې لویه ګناه بغیر د توبې نه خدای پاک په عمل سره نه قبلوي. د لویه ګناه د قبلېدلو د لویه ګناه د معاف کېدلو دپاره ضرور دا ده چې سړی به توبه وباسي، یا په توبې سره معاف کېږي او یا د الله په فضل سره معاف کېږي. نو په دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې څوک پنځه وخته لمونځ کوي د یو منځ نه تر بل مانځه پورې، سهار مونځ چې وکړه تر ماسپښینه، ماسپښینه چې وکړه تر مازدیګره، داسې تر ماسخوتنه دی به د ګناهونو نه پاک وي. د یو جمعې لمونځ چې وکړه تر بلې جمعې مانځه پورې به دی د ګناهونو نه پاک وي. یو د رمضان روزه یې ونیوله تر بل رمضان راتلونکي رمضان پورې به دی د ګناهونو نه پاک وي. همدارنګه نبی علیه الصلاة والسلام نه حضرت ابو هریره را نقل کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام صحابهو ته خطاب وکړ، ورته یې ویل لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، که چېرته چې تاسې په کورونو کې د هر چا په دروازه کې یو نهر وي، هر چا یو نهر ښکلی وي، او په دې کې دی د ورځې پنځه وارې لامبي، پنځه وارې غسل کوي، هل يبقى من درنه شیء، ایا دی به خیرن پاته شي؟ چې انسان د ورځې پنځه وارې لامبي کله خیرن پاته کېږي؟ صحابه وفرمایل قالوا لا يبقى من درنه شیء، اذا الله رسوله بالکل نه پاته کېږي، په دې کې خیرې میرې نه وي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي فذلك مثل الصلوات الخمس، همدغه رنګه دا پنځه لمونځونه دي، یمحو الله بهن الخطایا، چې الله رب العزت ته دغه پنځو لمونځونو په ذریعه سره د انسان ګناهونه ختموي. لکه څنګه چې ته ولامبې هغه د تا ظاهري ګندګي صفا شي، دارنګه په لمانځه سره ته د تا ظاهري ګندګي هم ختمیږي او معنوي کومه ګندګي چې درکې ده دا هم پاکېږي. دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي. او حضرت عبدالله ابن مسعود فرمایي، دا حدیث بار بار به تاسې اورېدلی دی، مبارک فرمایي د نبی علیه الصلاة والسلام نه مې پوښتنه وکړه ای الاعمال احب الى الله، ای د الله رسوله په عملونو کې کوم عمل خدای ته ډېر خوښ عمل ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام اولنی جواب دا راکوي الصلاة لوقتها، لمونځ په خپل وخت کول، په خپل وخت سره لمونځ ادا کول، داسې نه چې لمونځ په آخر وخت کې کول، داسې نه چې لمونځ قضا کول، چې کله د لمانځه وخت راورسېد جمعه ته راتلل او په جمع سره د لمونځ په خپل وخت سره ادا کول، دا بهترین عمل ده، الله ته ډېر خوښ. پیغمبره تلاوت کوه د هغه شي چې تا ته وحي سوی ده، یعنې کتاب، د کتاب نه مراد قرآن، د قرآن تلاوت کوه. واقم الصلاة، لمونځ قایموه، لمونځ کوه. مفسرینو لیکلي د دې لمونځ نه مراد فرض مونځ ده، یعنې فرض مونځ مه پرېږده، فرض مونځ کوه. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، ځکه لمونځ دا یو داسې عبادت ته څوک چې لمونځ سم وکړي، په حقیقي معناو کې څوک چې لمونځ وکړي دغه لمونځ به بیا دغه انسان د ګناهونو نه او د منکراتو نه بچ کوي خامخا. فحشا نه مراد دلته هغه ګناه ده چې د هغه قبحه، د هغه بدوالی ښکاره وي عقلا هم شرعا هم. په شریعت کې هم هغه ګناه ته بد ویل سوي وي، عقل هم د تا دا تقاضا کوي دې ګناه ته بد وایي، داسې ګناه ته ویل کېږي فحشا. نو لمونځ یو داسې عبادت ته الله فرمایي چې لمونځ سړی منع کوي د فحشا نه او د منکر نه. منکر معنا بد کار. هغه به څه لمونځ وي چې ته لمونځ پنځه وخته کوې خو په ګناهونو کې هم ډوب یې، په ګناهونو کې هم اخته یې. کوم کس چې پنځه وخته لمونځ ادا کوي او ګناهونه هم ډېر زیات کوي، دی په خپل ځان باندې وډار شي. لمونځ هغه لمونځ ده چې تا د ګناهونو نه بچ وساتي، تا ګناه ته پرې نږدې، دې ته ویل کېږي لمونځ. د دې وجې نه تفسیر مظهري راخیستې د امام بغوي رحمه الله په حواله یو حدیث را نقل کړی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه. په انصارو کې وایي یو ځوانو په مدینه منوره کې پنځه وخته لمونځ به یې په جمع کاوه، خو بل طرف ته
یوه ګناه هم نه پرېښوده، په هره ګناه باندې هم اخته و. نبي علیه الصلاة والسلام ته د دغه ځوان یو چا قصه وکړه چې پلانکی ځوان 5 وخته لمونځ په جمع کوي خو هر قسمه ګناه کوي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ان صلاته تنهاه یوما، د ده دا لمونځ به خامخا د یو ورځ د دې ګناه نه بچ کوي. یعنی بل طرف ته خدای عبادت کوي، لمونځ کوي، نو دا لمونځ به یو ورځ داسې راځي چې دی به د دې ګناهونو نه بچ کوي، د دې بیکارو ګناهونو نه به دی لاس اخلي. حضرت انس فرمایي فلم یلبس ان تاب وحسن عمله، دغه ځوان ډېر وخت نه و تېر کړی چې توبه یې وایستله او عمل یې ښایسته، دې ته وایي لمونځ. همدارنګه مسند اسحاق او بزار ابو یعلا کې د حضرت ابو هریره نه بیا داسې روایت شوی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو څوک راغی، د یو چا حالت یې ورته بیان کړ چې پلانکی خو تمامه شپه ولاړ وي، نفلونه کوي، خو د ورځې غلا کوي، د ورځې دا کار ده او د شپې نفلونه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بیا هماغه خبره وکړه ان صلاته تنها، زر ده چې د دې لمونځ به دی بچ. او همدارنګه امام بغوی رحمه الله د عبدالله ابن عباس او ابن مسعود نه را نقل کړي وای من لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنکر، د چا لمونځ چې دی ماموره نه کي په نیک کار باندې او دی منع نه کي د بد کار نه، لم یزدد صلاته من الله الا بعدا، دا د ده لمونځ به اضافه نه کي د الله نه مګر لرې والی. مونځ خو به کوي، الله ته به نږدې کېږي نه. کوم بنده چې داسې وای پیدا شي، ابن عباس او ابن مسعود رضی الله عنهما فرمایي چې د ده لمونځ دی په نیکو کار باندې نه ماموره کوي او له بدو نه یې نه منع کوي، دا د ده لمونځ به دی د الله نه نور لري کي، دا لمونځ نه ده. همدارنګه حسن او قتاده رحمه الله فرمایي وای من لم تنهه صلاته عن المنکر، څوک چې د خپل لمونځ د منکر نه بچ نه کي، داسې لمونځ نه وي، لمونځ کوي خو بل طرف ته په منکراتو کې اخته د ګناهونه کوي، د دې دواړه فرمایي فصلاته وبال علی، دغه لمونځ به سبا په ده باندې وبال وي، په ده باندې به دلیل وي. نو ځکه نبی الله تعالی فرمایي ان صلاة، چې الله تعالی فرمایي واقم الصلاة، نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې لمونځ قایمه وه، ځکه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مونځ دا سړی د بدو کارونو نه او د منکراتو نه منع کوي. بعضې مفسرینو لیکلي چې دلته د اقم الصلاة د صلات نه مراد قرات ده، یعنی په لمونځ کې قرآن وایه، او قرآن عظیم شانم یو داسې شی ده چې څوک د قرآن تلاوت کوي د ګناهونو نه به بچ کېږي. حضرت جابر فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی، ورته ویل چې پلانکی د شپې تمامه شپه قرآن وایي خو د ورځې غلا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل ستنهى قراءته، زر ده چې دا د ده قراءت به دی منع کي. نو بعضې مفسرینو بیا دا لیکلي دي چې دلته د صلات نه مراد هغه قراءت ته، یعنې په لمانځه کې قرآن لوستل دي. یو د لمونځ نه ځان خلاصول دي، یو د لمونځ اقامت ته. د لمونځ اقامت دې ته ویل کېږي چې د لمانځه فرایض تا ته زده وي، هغه باندې ته عمل کوې، د سننو لحاظ ساتي، د آدابو لحاظ ساتي، په خشوع په خضوع سره یې کوې، دې ته ویل کېږي اقامت. ادا یې نه ده ویلی، اقامت یې ویلی. نو اقامت دې ته ویل کېږي چې د لمانځه د فرایضو، د سننو، د آدابو، د دې ټولو شیانو، د خشوع د خضوع، د دې ټولو ته خیال وساتې، بیا به یقینا تا لمونځ قایم کړی وي، تا به لمونځ کړی وي، بیا به ته د ګناه نه هم بچ کېږي. د ذکر څومره زیات فضیلت ده، خو موږ تاسې غافله ډېر زیات یو. ذکر دام نه غواړي چې اودس نه دی، اودس هم کېږي، په هر حالت کېږي، په ناست هم کېږي، په ولاړ هم کېږي، په روان هم کېږي، دارنګه چې پروتي په پریوتان کېږي، په هر حالت باندې د الله ذکر کېږي. د الله ذکر څه ده؟ الله الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر، دا د الله ذکر ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو کوچی راغی، پوښتنه یې وکړه ای الناس خیر، ای د الله پیغمبره په خلکو کې څوک بهتر ده، څوک خیر ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، بهتر کس هغه ده چې اوږد عمر خدای پاک ورکړی، ګیره په اسلام کې سپینه کړي، خو د دې سره سره بد عمله نه وي، وطاب عمله، عمل یې ښایسته وي، ښه عمل یې کړی وي او عمر یې تېر کړی وي، دا بهترین انسان ده. بیا دې کوچي پوښتنه وکړه ای الاعمال افضل، ای د الله رسوله عملونو کې کوم یو عمل بهتر ده، کوم یو عمل افضل ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر الله،
بهتر عمل دا ده چې د دنیا نه ته رخصت کېږي حالت ته ذوالقدم دي وي بیا هم دې تا دا ژبه په د الله په ذکر باندې لونده وي دا بهترین عمل ده نو ذکر د الله رب العزت ته ډېر فضیلت لري حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت هغه انسان چې د الله ذکر کوي او هغه انسان چې غافلی ټول ورځ په نورو شیانو کې تېروي د الله ذکر نه کوي د دې دواړو مثالونه داسې دي لکه ژوندی او مړ ذاکر انسان دا ژوندی ده زړه یې ژوندی ده او غیر ذاکر انسان چې غافله وي ذکر نه کوي دا زبې د الله په ذکر نه خوري دا انسان بیا مړ ده چې تا ته ښکارېږي په ظاهره باندې چې ژوندی د ژوندی نه ده د زړه مړ ده د ده زړه مړ شوی ده ځکه خو دی ذکر نه کوي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام د خپل کور مبارک نه راووت د باندې یوه ډله ولیدله چې ناست وه او ذکر یې کوه د الله ذکر یې کوه او د الله حمد یې بیانوه نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه ځینې وکړه ما اجلسکم هاهنا تاسې دلته څه شي کېنولي یو ولې ناست دي دوی ورته ویل نذکر الله ونحمد الله على ما هدانا الى الاسلام ومن به علینا موږ د الله ذکر کوو د الله حمد بیانوو ځکه چې موږ ته هدایت ته اسلام کړی او په موږ باندې ډېر احسان کړی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې دا خبره د دوی واورېده څه ورته فرمایي ان الله تبارک وتعالى یباهي بكم الملائکه تاسو یو داسې ټولګی تاسو یو داسې ډله چې الله رب العزت په ملایکو کې په تاسې فخر کوي ملائکو ته وایي چې دغه د ما بندګان چې اوس ناست دي د الله ذکر بیانوي د الله حمد کوي زه په دې باندې فخر کوم د هغو په مخ کې تاسې الله یادوي فخر در باندې کوي نو ذاکرین داسې مرتبه لري نو الله رب العزت دلته څه فرمایي ولذکر الله اکبر د لمانځه نه وروسته فورا دا خبره کوي چې د الله ذکر ډېر لوی ده حضرت عبدالله ابن مسعود ابن عباس بیا فرمایي هغوی بیا داسې ترجمه د دې کړې ولذکر الله اکبر معنا ده چې د الله رب العزت یادول ایاکم تاسو لره چې الله تاسو یاد کړي دا ډېر بهتر ده د دې نه چې تاسو الله یاد کړي ځکه چې کوم وخت کې تاسو ذکر کوئ د دې په مقابله کې به الله تاسو یادوي نو د الله یادول تاسو لره دا بهتر ده د دې نه چې تاسو یاد کړي الله ځکه چې الله تاسو یادوي څومره د یو سعادت خبره ده مخکې الله فرمایي والله یعلم ما تصنعون الله پوهیږي په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ مطلب د خبرې دا و چې په دې آیات کې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله حکم کوي واقم الصلاة